السلام علیکم. زه یم مظفر د باجوړ ګلونو سره ملګرو. نن چې په مرکز کې کومه چانده شوې ده هغه د سلارزو کوي سره تعلق ساتونکی ولک دی رسولای د پسر کې هغه والي 43 تک روپۍ راتلې نو هلته رشید چانده رسولې ده نو موږ له راپورټ راغی جی رشید خان زه د بیمار دپاره موږ چانده کوله. خو یو عجز فقیر ملنګ یما زه خو یو عجز فقیر ملنګ یما دا خو مورستا په دعا رنګ یما دا خو مورستا په دعا رنګ یما یا چې وړکو علیکم سعاد کړما داسې چې ستا مینا محبت کړما یا چې وړکو علیکم سعاد کړما داسې چې ستا مینا محبت کړما یا داسې چې ستا مینا محبت کړما یا ستا تکلیفونه قط پقط کړما داسې چې ستا مینا محبت کړما یا ستا څنګه خیسه برابر یې بالکل څنګه یې ښي بس خیر د الله شکر دی. څه تکلیف درته ډېر تکلیف درته څه دی؟ ډېر تکلیف دا چې سترګې مې ډېر درد کوي. سترګې ډېر درد کوي؟ ډېر درد کوي. نو دغه کم خلک چې تا اوس ګوري یینې دي دغو ته څه وینا کوې چې دا خلک ستا سره وسه پړ کې زه خو ډېر زیات مایوسه یم کم کسان لګی دي تاسو له علاج سرکاري کولی شي دغو نه څه مطالبه کې زه هم چې دی وراشي زما علاج سرکاري ما ته یوه میاشت کېږي چې به کټ کې پروت یم لکه دلته راته زموږ ډاکټر دی امان الله خان ګاونډي دی اما ته عرضي لکه هغه کوي علاج کې عرضي لکه سهار راشي 24 غنټې لکه په نشه کې یم صحیح ده دغه ډراپ ختم شي بیا رمانې بېرته درله ځي لکه کوم هسپتال له چې زه په هغه زموږ وس نه کېږي ډېر روپۍ وړم. ملګرو تاسو د ده خبرې مو اورېدې اوس کو دا موږ ډېر کړو دا اکثر په نشه کې نو موږ به کوشش وکړو چې کوم کسان ولاړ دي موږ د دیو نه خپل دغه وکړو. زما سره چې کوم دی والد صاحب موجود دی د ده نه چې کوم دی تپوس کوم څنګه یې صاحب؟ بس خیر نه ستاسو خیر غواړم. حاجي صاحب دا راته ووایه زه موږ لکه خپل کوشش وکړو دغه خلکو ته څه وی چې کوم تکلیف چېرته مطلب بچی دی د تاسو په زړه څه تېرېږي چې یاره دا کم از کم د دې ځینې هسپتال ته خو ویسي که نه نو چې بس هسپتال کې داخل شي دا نو زمونږ به هم دغه وشي تسلي وشي او د هلک به هم دغه وشي. لکه اوس ګوره دا خو چې کومه دی د ډېر وخت نه دا خبره روانه ده چې د یوې ورځې خبره نه تقریبا یوه میاشت شوه چې دا په دې سوشل میډیا چلیږي دته چې کومه دی مساله ده د اوسه پړ کې تا خو داسې یو کوم مشر تا ته کومه خبره وکړه چې زه به دا اوچتوم دا به لاړ شي یا کوم یو څه مطمئنه یې د چا نه؟ نه داسې خلک نه دی راغلی چې ما لکه د هسپتال خبره کلي دا اورې که ملګرو خو موږ دا ډېر مو کړو نور به هم خفه کړو خو واضحه خبره دا ده واضحه چې کو چېرته دله څوک راغلي وي نو خپل بچی به اوس وختي په هسپتال کې داخل وي خو هېڅ څوک هم وله نه دي راغلي. نو یقیني تمه چې موږ کله د ده دپاره دا چانده کوله نو ما ته دا پته لګېدلې چې انسانیت ډېر کم دی ځکه چې ښه سړیتوب ډېر زیات په کمېدو دی. یقیني چې کومه دی د کم په سوالونو مینتونو باندې چې کوم ملګري موږ راټول کلي وو هغه زه ډېره شکریه هم ادا کوم چې زموږ سره د په چانده کې ودرېده خو بیا هم زموږ په چانده دا نه کېږي موږ بیا هم چې دا زموږ په چانده نه کېږي تاسو چې کومه دی د دې دپاره کم مشران هغه راشي او دا چې کومه دی د دې ځینې هسپتال ته ویسي موږ چې کوم مشران دي هغو ته دا درخواست دی چې پلیز دا په چاندو نه کېږي لکه دا په چانده خو نه کېږي دا خو ډېرې روپۍ دي نو د دې څه په کار دی چې زموږ کم مشران دي کم امینګان دي د دې چې کم خلک دي هغوی په کار دي سره ودرېږي دا د دې ځینې کم از کم هسپتال ته خو ویسي که نه چې دا د دې ځینې اوچت چې هسپتال ته ویسي موږ به خپل کوشش کوو موږ به چې کم وسم کېږي هغه به موږ کلی یو کوو خو دا د دې زموږ د چاندو شی نه دی موږ ډېر کمزوري خلک یستو زموږ دومره وس نه کېږي زموږ څه دومره څوک نشته دی دومره وس زموږ نه کېږي چې یاره موږ دا په دې د ده روپۍ برداشت کړو او چې کومه دا د دې ځینې هسپتال ته ویسو نو په کار دا چې کم از کم دا د دې کور نه خو هسپتال ته وړه د ده په کار وکړي چې هسپتال ته ویوړه شي نو د ده ته به علاج خو د المدد فاونډیشن د ټول ټیم ډېره زیاته شکریه ادا کوم هغوی د جمعې د مانځه نه بعد دغه 10,000 روپۍ چانده کړې ده
او د پاټک نه دلته رالو او خپل ګاړی کلی په خپل تعاون سره رالو موږ ډیره زیاته شکریا ادا کوو چې المدد فاونډیشن ولا دغه 10,000 روپۍ چاندا کړي د 10,000 روپۍ موږ ته په 10 لکه قبول دي ځکه چې دغه به وسو دغه به د 4 سړي چې چا 10 ورکړي کو چا شل ورکړي دي دا ټول دی الله تعالی په دنیا او آخرت د ثواب ول الله ورکي او تاسو دراتلو تاسو د مهنت او تاسو د تکلیف او تیرولو ډیره زیاته المدد فاونډیشن چې څومره ټیم استي زه تاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو دومره مهنت وکړو دومره کوشش هم وکړو او بیا د پاټک نه دل ترالي او 2-3 ورځې نه د چاندې د پاره تیر کړې د محمد اس خان د پاره د کم په اپریشن باندې چې 43 لک روپۍ راځي د هغوی د پاره تاسو کوشش شروع کړو سټرګل هم وکړو زه خو تاسو ته خراج تحسین پیش کوم او تاسو شکریا ما ادا کوم او د الفاظ ما سره نشته چې زه به تاسو شکریا ادا کوم ځکه چې تاسو ډیر زیات مهنت وکړو نو ځکه دلته تاسو کوګوري په باجوړ کې غټ لیډران دي غټ مالدار خلک دي خو د چا چې د نیکی په کار کې الله قسمت کړي هغه تاسو په شان ځوانانی او الله تعالی دې تاسو په جذبه او تاسو په راتګ باندې الله دې ډیر برکتونه ورته چې څومره شاندم کړی دا تاسو څومره دلته کړه او تکلیف تیر کړی دی دغه بدله دې د الله تعالی دنیا په آخرت دواړو باندې درکې نو تاسو دا کم المدد فاونډیشن چې دی دا دی الله تعالی نورم مضبوط کې ځکه چې یوازې محمد اس خان نه د خشن به نورم ډیر غریبانانی د هټولو لپاره موږ आवाज وچته او تاسو هم دا کوشش جاری ساتئ زمونږ هم د صدا کوشش او په بار ملک چې څومره زمونږ ملګری دي او هغوی تاسو د کم مهنت او دغه تاسو وکړو هغوی هم تاسو ډیر زیات خوشحالي دي په ګروپ کې موږ وایس میسج ګورو نو چې څومره مسافرونه دي دا هم شکریا ادا کوم چې د محمد اس خان د پاره چاندې وکړلې سراج عربي د پاره چاندې وکړلې کوشش وکړو نو زمونږ ټول مسلمانانو له دا پکاري هر یو ځوان له دا پکار دي چې د هر غریب د پاره د هر مسکین د هر فقیر د هر کونډي یتیم دغه د حق د پاره منګه आवाज اوچت کو د مسلمان کارم دادي چې هغه د نیکی په کار کې تادی کو د بدای نه ځان ساتي او زه تاسو یو ځل بیا شکریا ادا کوم براتلو باندې او المدد فاونډیشن د الله ډیر عزتونه او ټول ملګرو له الله ډیر برکتونه او نعمتونه د الله ورکي ډیر مننه علي زموږ سره نور کسان ملاړي داغو السلام علیکم وعلیکم السلام سجاد خاندار ته چې موږ خپل خواري وکړه خپل کوشش مو کو د لم چاندا وکړه خو دا راته چې د دې کس خو په دې چاندو باندې خو نه کېږي کومه چانده چې موږ کوو که نه په دې د علاج نه کېږي دا د اوسه پړ کې دلته پروت دی تقریبا زره ته وامه دې ملګرو ته پته دی زما چې کم از کم وشي تقریبا یو هفته زما وشوه زه یو هفته د دې چغې وامه دې ټولو ملګرو ته پته لګي ګروپ کې په هره طریقه چې ما کم خلک خبر کړي هغو کسانو ته پته ده خو لکه د ده اوس هم لکه تاسو کتلی شي دا اوس هم په کټ کې پروت دی دا د دې ځینې هسپتال ته اوچت نه شو چې دې ځینې کم از کم دا هسپتال ته لاړ شي نو زموږ به امید پوره شي چې یاره زموږ چې کوم مریضه په هسپتال کې دی نو خدای به بس نور رحم وکړي ته دغه کتونکو ته دغه مشرانو ته دغه ته به څه پیغام ورکړي زه خو له اولو د المدد فاونډیشن چې کوم ینګ کلو او کوم وړو ماشومانو زموږ سره په هغه چانده کې حصه واخیسته د هغوی شکریا ادا کوم بیا د هغې نه وروسته زه مسافرونو ته څوک هم چې دا ویډیو ګوري د بار نو هغوی ته دا عرض کوم چې ستاسو هر څومره وس کېږي کو 100 ریال هم وس کېږي کو 100 پاونډ هم وس کېږي کو 100 یورو هم وس کېږي دا ټولې را جمع کوي او د ده لپاره یې راولېږئ نو د ده ته به نه دی څه نه څه یعنې مشکل اسان شي بل زه د اعلی حکامو کوم چې اورنګزیب خان دی د دې د زکات سیکرټري دی او بیا د سلارزو اوسیدونکی دی زه د هغه نه پر امید او مطالبت کوم مضبوطه مطالبت کوم چې یاره د ده خواله دې راشي او د دوی په علاج چې څومره روپۍ راځي هغه د زکات د فنډ نه دی ته علاوه کړي خو چې ویې کړي او تاسو چې کوم چانده کلی د دغه 100 روپۍ دی او دا والي صاحب موجود دی دی تاسو په خپل لاس ورکړئ نو چانده خو چې کله ملګرو کلی وه ټوله راټوله کلی ده ما خو شمارودلې هم نه ده او د دوی مخې ته پرته چې هر څومره وي زه یې دوی ته حواله کوم چې څومره اینو موږ ته قبول دي بس اورې کلاو باجوړ ګلونه ستاسو دپاره یو ښکلې خوشخبري راوړي نو تاسو غواړئ چې د باجوړ ګلونو د ټیم حصه جوړه شئ نو زموږ سره په دې نمبرو باندې ضرور رابطه وکړئ او رښتې سبسکرایب یې هم کړئ